بوډاګان ته شیطان دا یو بانا چیل د ستاسو ژبې لا پیړي د ټولو سپین ګیرو په ذهن کې دا شیطان یو وسوسه اچوله دې تلبیس ابلیس وایي چې ستاسو ژبې لا پیړي دي تاسو تلاوت ملاوت مه کوئ نو بوډا وزګار دی چې قاري صاحب کله تلاوت کولاو کې قرآن کولاو کې ماخستن نه ترجمه کې هغه باره برنډه کې سنت وکړي ځان له او کش په دې دروازه باندې وځي ته ولې نه کېناستې درس ته یاره چې موږ نن شولې مې وې او کار هم نن وکړو په زنګنانو باندې بې درد دی اوس هسې هم نه پوهېږم زما مزغو کې څه نه کېني قاري صاحب چې زه او که چېرته د جرګې مجلس یو دا بوډا سړی را ګویا کړي چې بابا وایي دا ځمکه ستا ده که پردې هغه وایي ما ته د وړوکوالي خبرې داسې یادې دي لکه نن چې تا ته کوم وړوکوالي خبرې دي چا نه نه هېرېږي نواب صاحب چې کله وړو نو زه دومره وم ما ته ټولې خبرې یادې دي پلانی حکومت چې کله بدل شو پلانی سړی سیټ سنبال کړو دا خبره ما ته په یادو باندې یاد ده ما ته خپله شنډۍ یاده ده خپل برید مې یاد دی خپله ګټه راته یاده ده دا ټولې خبرې ما نه هېرېږي دا ما ته یاد دي د نواب د مارسلانو نومونه اوس هم میدان کې خلکو ته یاد دي د هغه د سپو رنګونه هم خلکو ته یاد دي نواب د ظلم او د جبر چې څومره داستان دی دا د بوډاګانو ته یاد دی خو د قرآن یې وایه چې الف لام میم ذلک الکتاب بوډا وایي زما ژبه پیړه ده زما مازغاړو کار نه کوي او ما دا تعجب هم کله کله کاوه چېرته سپین ګیرو نه تپوس وکړه چې بابا غوږ دې څنګه د هغه وایي غوږ پردې مې شلېدلې دي کمزوره دی کار نه کوي سترګې وایي ستا مخې له خړخړې نه بس کار نه کوي پنډۍ دې څنګه دي په پنډو کې مې دردونه دي په کرسۍ باندې مونځ کوم او حمام کې هم راته تکلیف ملا باندې خو مې درد دی ډاکټر راته اپریشن ویلی دی او خبره دې یادېږي که نه یادېږي خبرې مې نه یادېږي هر مې غالب دی ژبه دې څنګه ده پیړه ده هر اندام باره کې څه وایي نری او کمزوری او ختم او ډاکټر وایي چې دا اندام دله بدلومه خو د ژبې متعلق چې ورته وایي ژبه مې پیړه ده ژبه پیړېږي عجیبه خبره ده زما نو دا د شیطان جال دی چې په ژبه باندې قرآن اورېدلی کېږي تا ته وایي دا پیړه ده په غوږ باندې قرآن اورېدلی کېږي تا ته وایي د دې پرده کار نه کوي په سترګو باندې قرآن لیدلی کېږي تا ته وایي دا خړه ده د وجې مسلمانان دا د شیطان جالونه دي یو عالم په دې کتاب لیکلی عبدالرحمن ابن جوزي نوم دی تلبیس ابلیس دا د هغه کتاب نوم دی په اردو ژبه کې مارکیټ کې میلاویږي د شیطان جالونه پښتو د دې کتاب معنا ده شیطان جالونه بوډاګان دپاره د شیطان خپل جال دی د بوډا د ښکار کولو لپاره د مولا د ښکار کولو لپاره خپل جال دی د قاري صاحب د ښکار کولو خپل جال دی د سخي صاحب د ښکار کولو خپل جال دی د تهجد گزار د ښکار کولو خپل جال دی د هر سړي ځان دانه جالونه هغه تیار کړي دي په دې جالونو کې دا خلک ګیروي دا تیاره خبره ده بس ذهن مې کار نه کوي نو بیا به یو څو هلکان د قاري صاحب مخې ته ناست دي هغه هلکان هم لاندې ورته موبایل پروت دي کله فیسبوک کوي کله چاته میسج کوي کله وایي د درس کې ناست یم لږه صبر کوه هغه په درس کې به دي مشغولي او هغه بوډاګان چې بار سنت کړي هغه ځنې سیده تلي خپل کور ته هلته بیا بوډا له خوب نه راځي هلته بیا یو ګورئ کله بل ګورئ کله کور کې غوا خواله تلی کله د بوساړۍ خواله کله د بوتاوي خواله تلی هر شي ته سر ښکاره کوي بوډا خو د قرآن مدرسې او د عالم درس ته سر نه ښکاره کوي دا د سپین ګیرو طریقه زما نه به خفه کېږئ نه دې وجې نه زما ورونه چې موږ قرآن له انشاءالله وخت ورکړه د الله په توفیق سره دا قرآن به موږ له باید صحیح څه خامخا راکړي زما ورونه صحابو ته ټوله زندګي وقف کړې وه ټوله زندګي وقف کړې وه الله د قرآن ډېره حصه صحابو له ورکړې ده دې وجې نن دې ته د حدیثو کتابونه اړې عن ابي هريره رضي الله عنه عن انس بن مالک رضي الله حدیثونه په کتابونو کې پراته دي ځکه دې خلکو قرآن له ټیم ورکړه مخکې د هغې رسول الحق صاحب وکړه څومره چې موږ قرآن له شه ټیم ورکړه الله رب العالمین به زموږ جوماتونه هم آباد کړي دا درس چې کومې حلقې دي دا هم الله رب العالمین زموږ آباد کړي دا مدرسې به هم زموږ آباد شي او چې کوم ځای کې د جومات کې د قرآن درس کېدو د هغې سهار جمع هم آباد دی جومات آباد دي د هغې د ماخوستن جمع مزیدار یې زما ورونه